بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیرالی او ستړي مشي یم. ملګرو، د اسلام څخه چې څومره تړلي ټکي دي هغه ټول به زه تاسو ته په ننني کلاس کې زده کوم. ملګرو، که چېرته تاسو زموږ په چینل نوي یاست نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ، ځکه چې دا د اسلام څخه تړلي ټکي دي. انشاءالله دا ټول به زه تاسو ته په اسانه طریقه په انګلیسۍ کې هم زده کوم. کلاس تر پایه پورې وګورئ ځکه چې دا کلاس ډیر اهم دی. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پیلنی ټکی موږ سره څه دی؟ ایولوشن، اودس. موږ چې کوم اودس کوو د مانځه دپاره دې ته په انګلیش کې وایي ایولوشن. فریر میټ، جانماز. جانماز ته په انګلیش کې وایي فریر میټ. پریر، مونځ. مونځ ته په انګلیش کې وایي پریر. اوبلیګیټري پریر، فرض مونځ. فرض مانځه ته په انګلیش کې وایي اوبلیګیټري پریر. فونرل، جنازه. کله چې یو مسلمان مړ شي او د هغه کومه جنازه کیږي نو دې ته په انګلیش کې وایي فونرل. شراود، کفن. کله چې یو مسلمان مړ شي هغه ته کومې سپینې کپړې ورچوي نو دې ته په انګلیش کې وایي شراود. موږ ورته په پښتو کې کفن وایي. فونرل پریر، د جنازې مونځ. د جنازې مانځه ته په انګلیش کې وایي فونرل پریر. بلیور، مؤمن. یو دی مسلم، مسلمان. او بلیور دا هغه مسلمان ته وایي کوم چې د الله تعالی حکمونه او د نبی علیه السلام په طریقو باندې مکمل چلیږي نو دې ته موږ په انګلیش کې وایي بلیور. فراسټریټ، سجده. موږ چې په مانځه کې کومه سجده کوو نو هغې ته په انګلیش کې وایي فراسټریټ. ریسایټیشن، تلاوت. موږ چې د قرآن کوم تلاوت کوو دې ته په انګلیش کې وایي ریسایټیشن. انفایډل، کافر. کافر ته په انګلیش کې وایي انفایډل. پرافټ، پیغمبر. پیغمبر ته په انګلیش کې وایي پرافټ. انجل، فرشته. که موږ نه یو کس تپوس وکړي چې فرشتې ته په انګلیش کې څه وایي نو موږ به ورته وایي انجل. فاسټ، روزه. روزې ته په انګلیش کې وایي فاسټ. فلګریمیج، حج. حج ته په انګلیش کې وایي فلګریمیج. روسري، تسبیح. موږ چې کم تسبیح اړو په هغې باندې موږ کم ذکر کوو نو دې ته په انګلیش کې وایي روسري. فریر رګ، جانماز. تاسو ته ما مخکې ویل چې جانماز ته په انګلیش کې وایي فریر میټ. او که موږ نه یو بل کس تپوس وکړي چې مطلب جانماز څه دوه قسمه په انګلیش کې څه وایي نو موږ به ورته وایي فریر میټ او فریر رګ. اپر فریر، مونځ کول. مونځ کولو ته په انګلیش کې وایي اپر فریر. بری، دفن. یو کس چې کله خښوي په خاورو کې نو دې ته په انګلیش کې وایي بری. آمز، خیرات. خیرات یا صدقه دې ته په انګلیش کې وایي آمز. میشنري. میشنري چې کومه دی دا د تبلیغ جماعت ته وایي. که موږ نه یو کس تپوس وکړي چې تبلیغي جماعت ته په انګلیش کې څه وایي نو موږ به ورته وایي میشنري. سیکلوژن، اعتکاف. اعتکاف ته وایي په انګلیش کې سیکلوژن. سیکریفایس، قرباني. قربانۍ ته په انګلیش کې وایي سیکریفایس. ډومز ډے، د قیامت ورځ. که موږ نه یو کس تپوس وکړي چې د قیامت ورځ ته په انګلیش کې څه وایي نو موږ به ورته وایي ډومز ډے. سن، ګناه. ګناه یا غلط کار کوم چې په اسلام کې منع دي نو دې ته په انګلیش کې وایي سن. رینس آوټ، خوله کنګالول. موږ چې په اودس کې کومه خوله کنګالو کومې خولې ته اوبه اچوو نو دې ته په انګلیش کې وایي رینس آوټ. سنفول، ګناهګار. ګناهګار ته په انګلیش کې وایي سنفول. کم کس چې ډیر غلط کارونه کوي یعنی د اسلام نه خلاف کارونه کوي. ایبسټن، فریز کول. یعنی فریز کول د یو کس نه پرده کول یا خپل ځان د غلطو کارونو نه ساتل دې ته په انګلیش کې وایي ایبسټن. جنفلیکشن، رکو. رکو ته موږ چې په مانځه کې کومه رکو کوو نو دې ته په انګلیش کې وایي جنفلیکشن. خو د موږ نه یو کس چېرته تپوس وکړي چې رکو ته په انګلیش کې څه وایي نو موږ به ورته وایي جنفلیکشن. ګیټ هیر ویټ، مسه کول. موږ چې په اوداسه کې کومه مسه کوو، مسه په مانځه کې اوداسه کې فرض ده نو دې ته په انګلیش کې وایي ګیټ هیر ویټ. آپشنل پریر، نفل مونځ. نفل مونځ چې موږ کومه کوو هغې ته په انګلیش کې وایي آپشنل پریر. افاسټیټ، بېدینه. کوم کس چې د دین کارونه نه کوي بېدینه نو هغه ته موږ په انګلیش کې وایي افاسټیټ. ډان پریر، د سحر مونځ. د سحر مانځه ته په انګلیش کې وایي ډان پریر. نون پریر، د ماسپښین مونځ. د ماسپښین مانځه ته په انګلیش کې وایي
نون prayer. afternoon prayer د مازیګر مونځ. د مازیګر مانځه ته په انګلیش کې وایي afternoon prayers. کو موږ نه یو کس تپوس وکړي چې د مازیګر مانځه څه وایي د ماسپښین، نو چې دا ورته بیا موږ په انګلیش کې هم ټیکولی شو. sunset prayer د ماښام مونځ. د ماښام مانځه ته په انګلیش کې وایي sunset prayer. night prayer د ماسخوتن مونځ. د ماسخوتن مانځه ته په انګلیش کې وایي night prayer. pray دعا. دعا ته په انګلیش کې وایي pray. موږ چې کوم د الله تعالی نه سوالونه کوو نو دې ته موږ په انګلیش کې pray وایي. چیپلټ تسبیح. تسبیح یا ذکر اسکار دې ته په انګلیش کې چیپلټ هم ویلی شي او راسری هم ورته ویلی شي، تاسو ته چې څنګه ما مخکې په کلاس کې وویلي. say creed کلمه ویل. کومه کلمه چې موږ وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، نو دې ته په انګلیش کې وایي say creed یعنی کلمه ویل. intend نیت کول یا اراده کول. موږ چې په مانځه کې کوم نیت کوو دې ته هم موږ intend ویلی شو. have fast روزه نیول. موږ چې د روژې په میاشت کې یا داسې چې کم په عام حالت کې موږ کومې روزې نیسو نو دې ته نیولو ته په انګلیش کې وایي have fast. فارګو فاست. فارګو فاست د دې مطلب دا دی روزه ماتول، یعنی کله چې موږ روژه نیولي او هغه موږ ماته کوو نو دې ته په انګلیش کې څه وایي فارګو فاست. commit sin ګناه کول، یعنی د ګناه کار کول کم چې اسلام کې منع دي نو موږ به دې ته په انګلیش کې وایي commit sin. enter دفن کول، یعنی کم کس چې مړ شي او هغه موږ په قبر کې دفنو نو هغې ته په انګلیش کې enter هم ویلی شي. ویجل تهجد. تهجد ته په انګلیش کې وایي ویجل. کم مونځ چې موږ د ماخوستن د مانځه نه بعد کوو، یعنی د شپې چې کم مونځ کوو هغې ته په انګلیش کې وایي ویجل. سیکلوژن اعتکاف. اعتکاف چې کم د روژې په میاشت کې موږ اخیرنۍ 10 ورځې تیرو نو دې ته په انګلیش کې وایي سیکلوژن. فالس امپوټیشن بختان. دا بختان موږ څه هغه څیز دی چې کله موږ یو کس موږ په منځ کې موجود نه یو هغه پسې موږ خبرې کوو او هغه کې هغه کارونه هم نه هغه پسې چې کومه خبره موږ کوو نو دې ته په انګلیش کې وایي فالس امپوټیشن، یعنی هغه کې هغه کارونه نه یو موږ د ځان نه دروغ وایو چې ده کې دا غلطۍ نه دي نو دې ته په انګلیش کې وایي فالس امپوټیشن. اکیوسیشن الزام لګول، یعنی په یو کس باندې ته الزام ولګې چې مطلب تا دا کار کړی نو دې ته په انګلیش کې څه وایي اکیوزیشن. میراکل معجزه. معجزې ته په انګلیش کې وایي میراکل. فرمنس استقامت یعنی مضبوطوالی. کم کس چې د غلطو کارونو نه ځان بچ کولی شي او ښه کارونه کوي، یعنی په سخت وخت کې د دین کارونه کوي نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو فرمنس. ورشپ عبادت. د الله تعالی حکمونه او د نبی علیه صلات وسلام طریقې نو دې ته په انګلیش کې موږ ویلی شو ورشپ یعنی عبادت. ایتیست منکر. کم کس چې الله تعالی نه انکار کوي هغه ته په انګلیش کې ویلی شي ایتیست. فینیټنس توبه. توبه د دې مطلب دا دی چې مطلب موږ کم غلط کارونه کړي او موږ چې زما د توبې زه به بیا داسې کارونه نه کوم نو دې ته په انګلیش کې وایي فینیټنس. جیو یهودي. یهودي ته په انګلیش کې وایي جیو. پراپټ پیغمبر. پیغمبر ته په انګلیش کې وایي پراپټ. کریټر خالق. خالق مطلب دی یعنی پیدا کوونکی. الله تعالی د دې ټولې دنیا کریټر دی یعنی خالق دی، پیدا کوونکی دی. انجل فرشته. فرشتې ته په انګلیش کې وایي انجل. بلیک سټون حجر اسود. کله چې موږ حج لځو هلته کوم هغه کاڼی پروت یا موږ ورته وایي حجر اسود نو دې ته په انګلیش کې وایي بلیک سټون. سیکرډ مقدس پاک. یو پاک ځای یا مقدس ځای ته په انګلیش کې وایي سیکرډ. فیت ایمان. ایمان ته په انګلیش کې وایي فیت. حدیث حدیث. حدیث دا موږ څخه هغه څیز دی کوم چې د نبی علیه صلات وسلام د خولې اقرار او نبی علیه سلام کوم کارونه کړي نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو حدیث. اپوسټل پیغمبر. تاسو ته ما مخکې ویل چې پیغمبر ته په انګلیش کې وایي پرافټ، خو اپوسټل هم پیغمبر ته وایي. دا درسه بالکل یاد لرئ چې له موږ نه یو کس تپوس وکړي چې پیغمبر ته څه وایي نو چې موږ ته اپوسټل هم یادي او پرافټ هم راته یادي. ریویل نازل، یعنی را قرآن مجید چې الله تعالی په نبی علیه صلات وسلام نازل کړی نو دې ته نازلېدو ته په انګلیش کې وایي ریویل. ګریو قبر. قبر ته په انګلیش کې وایي ګریو. کم کې چې موږ خپل مسلمانان چې کله مړه شي
او هغې کې موږ ښخوو نو دې قبر ته په انګلیش کې وي ګریو. ګریویارډ ادیره. ادیره کله چې په یو ځای کې مطلب ډېر قبرونه یو ځای شي نو دې ته بیا موږ ویلی شو ګریویارډ یعنی ادیره. حالیمین مولوي. مولوي کم کس چې علم کړی یا قاري هغه ته موږ په انګلیش کې ویلی شو حالیمین. فریچینګ تبلیغ. تبلیغ د دې مطلب دا دی چې موږ یو کس ښو کارونو ته رابلو او د بدو کارونو نه منې کوو نو دې ته په انګلیش کې وایي پریچینګ. پلپټ ممبر. کله چې موږ د جمعې مانځه له لاړ شو په هغه مولا چې په کم ځای باندې ناست دی مسلې کوي نو دغه ځای ته په انګلیش کې څه وایي پلپټ. موږ پښتانه ورته په پښتو کې ممبر وایي. ډیول شیطان. شیطان کم چې انسان باندې غلط کارونه کوي یعنی مطلب غلطو کارونو ته راولي او د ښو نه منع کوي نو دې ته په انګلیش کې وایي ډیول شیطان. کریډ عقیده یعنی د هر چا خپلې عقیدې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو کریډ. کلین زکات. زکات ته په انګلیش کې وایي کلینز. دا کلینزو ته ځکه وایي ځکه چې د زکات معنی ده مطلب یو مال پاکول یعنی موږ چې د مال نه زکات ورکو هغه مال زموږه پاک شي نو په انګلیش کې هم دې لپاره ځکه کلینز ورډ استعمال کړی دی. ملګرو دا و زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. امید کوم ملګرو چې دا اهم ټکي به تاسو یاد کړي. ملګرو دا راته زه ریکویسټ کوم چې دا کلاس بالکل یاد کړئ ځکه چې دا ټکي زموږ اسلام څخه هم تړلي دي او دا کلاس موږ ته ډېر اهم هم دی. امید کوم چې دا کلاس به تاسو زده کړی هم وي. ملګرو که چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ ځکه چې د انګلیسۍ د زده کولو لپاره به تاسو ته د دې چینل نه همداسې نورې هم ویډیوګانې میلاویږي. اوس ماله اجازت راکئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بله نوي ویډیو کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکئ. د الله په امان او د خپل ځان هم ډېر خیال ساتئ. والسلام.